د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وویل زما د راتګ په اړه افغانستان ته هیڅ ډول تشویش مه کوئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وویل زه هغه وخت افغانستان ته ستنېږم کله چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو، د افغان ښځو حقوق ورکړل شول او هر کله چې د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شول نو زه بیا افغانستان ته ستنېږم او همدارنګه د طالبانو حکومت سره یو ځای کار پیلوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته وویل چې د افغان انجونو د ښوونځیو پوهنتونونو مسله دې زر تر زره هواره کړي تر څو نړیوال یې په رسمیت وپېژني. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې اوس مهال په عربي اماراتو کې اوسیږي د طالبانو حکومت باندې غږ وکړ چې د افغان انجونو مسله دې زر تر زره هواره کړي. د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې زر تر زره پرانیزي تر څو نړیوال یې په رسمیت وپېژني. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني دا هم وویل چې زه هغه وخت افغانستان ته ستنېږم کله چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي او د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.